د روس او چین له لوري د طالبانو رژیم لخوا د ترهګرو ډلو ملاتړ د نړیوال امن لپاره خطرناکه بلل شوې ده. د چین ولسمشر شي جینپینګ او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ په لیدنه کې پر دې موضوع اندېښنه څرګنده شوه او له ملاقات وروسته ګډ اعلامیه هم خپره شوې ده. چین او روس له افغان خاورې څخه د راپورته کېدونکي ترهګرۍ په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړه. په ګډ اعلامیه کې وویل شو چې د طالبانو رژیم د خپل غیر قانوني واک د دوام لپاره د نړیوالو ترهګرو تنظیمونو ملاتړ کوي چې د دا سیمې او نړیوال امن لپاره جدي خطر دی. په اعلامیه کې راغلي چې له افغانستان راپورته کېدونکي ترهګري او سخت دریځي د ګاونډي هیوادونو او نړیوالو امن لپاره مستقیم ګواښ دی. دواړو هیوادونو ټینګاري کړې چې په افغانستان کې دایمي سوله، باثباته سیاسي نظام او سمدستي امنیتي ثبات ډیر ضروری دی. اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې د افغانستان خاوره د ګاونډیانو هیوادونو په ضد د استعمالېدو د مخنیوي لپاره خپلې همکاري زیاتې کړي. د چارو ماهرین وایي چې د طالبانو له لوري ترهګرو ډلو ملاتړ نه یوازې افغانستان بلکې د ټولې سیمې د امن لپاره دوامداره خطر ګرځېدلی دی. د روس او چین دغه ګډ دریځ د پاکستان د هغه سولي موقف ملاتړ کوي چې وایي د افغانستان خاوره باید ګاونډیانو هیوادونو په ضد ونه کارول شي. دغه اقدام نړیوالې ټولنې ته یو واضح پیغام دی چې په افغانستان کې د امن او ثبات پرته د سیمې امنیت ممکن نه دی.